بسم الله الرحمن الرحیم. غواړم چې ستاسو د ریزلټ اناونسمنټ کې یو څو نصیحتانه ویناوې تاسو سره شریکم. الله تعالی دې وکړي چې په دې نصیحتانه ویناو عمل وکړئ او خدای تعالی دې وکړي چې ستاسو په ژوند کې چینجز یعنې تبدیلیانې راولي. اول یو شعر سره خپل شروعات کوم. د رحمان بابا یو شعر ده، وایي ستا اختیار به همیشه نه وي دنیا کې، ستا اختیار به همیشه نه وي دنیا کې، په خیالونو مرغان مه نیسه هوا کې. ځان فقیر کړه چې هر څوک دې خواته راشي، ځان فقیر کړه چې هر څوک دې خواته راشي، مغرور کله یادوي څوک په دعا کې. په نامه د الله پاک چې څوک ډېر زیات بخښونکی او مهربان ذات ده، چا چې اسمانونه ځمکې عرش او کرسي لوح او قلم پیدا کړه او انسان ته یې د قلم ښودنه وکړله. الله تعالی دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. یو قصه کومه. د پیغمبر رسول الله صلی الله شان مطابق، د پیغمبر رسول الله صلی الله اخلاق مطابق، د پیغمبر رسول الله صلی الله رویه او خلق عظیم مطابق، یو ځل پیغمبر رسول الله صلی الله اصحاب صفه سره خپل صحابه کرام سره ناستو او یو سپینګیری سړی راغی چې مات کړي بادام هم ورسره و، مات کړي بادام هم ورسره و. هغه بادام پیغمبر رسول الله صلی الله حضور مبارک ته وړاندې کړه، پیش کړه. پیغمبر رسول الله صلی الله چې هغه بادام وخوړه، سپینګیری طرف ته مسکی شو، وی خندل. سپینګیری ډېر خوشحاله شو. بیا بل بادام وخوړه، همداسې حتی دومره چې بادام ختم کړه، سپینګیری ډېر زیات خوشحاله شو او په خندا مخ باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضور یې ترک کړ ولاړه. صحابه کرامو عرض وکړ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې به چې چا تاسو ته کوم خوراکي سامان راوړه تاسو به موږ سره شریکول او دا ځل تاسو وخوړل او موږ ته مو هېڅ ساتو نه که. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې تاسو ته پته ده کوم بادام چې ما ته راکړه هغه ډېر زیات ترخه وه او ما چې وخوړل نو ما دا احساس وکړو که چیرې صحابه کرامو ته خپل ورکړم هسې نه چې هغوی تو کړي او دا سپینګیری بابا پې دلازاري ورته وشي او خفه شي. ما د دې دپاره خیر د ما په ځان باندې تېر کړه، هغه ترخه مې وخوړه خو د دې که زړه مې ازاره نه که خوشحاله مې د ځای نه چوټي که. نو پیغمبر صلی الله وسلم هغه شخصیت ده. پیغمبر صلی الله وسلم صرف دانه چې رحمت للعالمین انسانانو دپاره ده، انسانانو، پیریانو، ځمکې، تیږو، د هر څه دپاره ده. حتی دومره چې پیغمبر صلی الله وسلم باندې احد غر دومره ګران او دومره ورته نږدې و چې حد نه درلوده. حتی یو شاعر وایي که نه، وایي د احد غر خو ژوندی دی، د احد غر صحابي دی، پاک رسول یې دی ساتلی، مجاهد دی، انصاري دی. تاسو ته پته شته چې د احد غر به پیغمبر صلی الله وسلم سره په جنت کې اوسېږي. نو پیغمبر صلی الله وسلم بې ساري مینه د احد غر سره وه. مجاهد هم ده، انصاري د مدینې منورې اوسېدونکی ده، شهید هم ده او پیغمبر صلی الله وسلم سره به په جنت کې هم وي. دویم، اسلام ډېر یو پیاوړی، قوي، مضبوط او اصلي دین ده چې کافر هم مني خو په زړه کې او په خوله باندې اقرار نه کوي، چا سره نه ایکسپلین کوي، خپل باطل دین زموږ په اصلي دین باندې بره راولي. یو ځل یو یهودي و، یو مسلمان کور کې میلمه که او هغه ته انګور وړاندې کړه. هغه یهودي چې کله انګور وړاندې کړه مسلمان انګور وخوړه، پس د هغې ورته شراب راوړه. مسلمان ویلي چې زموږ په دین کې شراب حرام دي، څنګه موږ ته حرام راوړې؟ نو هغه یهودي ورته ویلي چې عجیبه دین هم ده چې هغه بیس بنیاد نه چې د انګور جوړ شوي دی هغه بیس دې وخوړه او دې نه پس شراب وستا نسکې. هغه ورته ویلي ستاسو کور ودانه شته نه کور والا مشته، وایف مشته، ښځه مشته؟ هغه ویلې بالکل شته. ورته غږ وکړه، وایي خدمه ښځه ده، لور مو شته؟ ویلې او. ویل روې غواړه؟ ویلې د لور سره دې نکاح وکړه. نو ده ورته ویل دا څه شی وایي؟ ستاسو اسلام همداسې دین ده، دا خو ناروا ده، لور سره څنګه نکاح وکړم؟ وایي خو دا هم یو بنیاد ده، همدې لور همدې ښځې نه دی شوی که نه. څنګه چې یو ښځې سره نکاح روا ده او د هغه بنیاد نه ستا لور پیدا کړي، هغه سره نکاح جایز ده؟ نه ده جایز که نه. همدغه رنګ اسلام کې هم چې انګور روا دي، بیز ده او شراب ته جوړ شي هغه ناروا دي. کل سکر حرام، هر یو نشه کوونکی شی حرام ده. نو اسلام کې دا حرام ده. د اسلام پوینټ نقطه او ټکی چې وګورې هغه به د کیفیت او هغه به د نیکۍ او د ښه والي څخه ډک اوسېږي، خو که چیرې موږ پوه شو. بل دا ډېر یو عجیبه داستان درته کومه. په خدای باور وکړه چې ستاسو په ژوند کې به چینجز راولي. یو سپینګیری سړی و، په یو ښار کې ولاړو او د الله پاک عبادت یې کوه او دعاوې کولې. یو چا ته پوښتنه وکړه چې ته په دعا کې څه کوې؟ ویلې زه د الله او د انسانانو ترمنځ آشتي کوم، د دوی ترمنځ صلح کوم. خو تاسو ته پته شته چې الله پاک مني، الله پاک مني خو د انسانان یې نه مني. بیا یو څو ورځې پسې وکته چې همدغه سپینګیری بابا په یوه دیره کې ولاړو، هماغه خپل ذکر یې کوه، دعاګانې کولې. عکس ورته راغی چې بابا څه کوې؟
هغه ورته زه د الله او د انسانانو ترمنځ آشتي کومه صلح راولمه خو نن الله پاک نه مني او انسانان یې مني وجه څه ده هغه ورته ګوره کله چې انسانان ژوندي اوسېږي انسانانو په تن کې روح اوسېږي نو الله پاک ورته وایي چې انسانه توبه وباسه انسانه نیکي وکړه زکات ورکړه حج وکړه عمره وکړه نیکو طرف ته راشه د الله پاک حکمونه ومنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې ومنه دا ټول خپل ژوند کې عملي که خپل ژوند پرې رنګین او ښایسته که خو انسان یې نه مني او الله پاک هغه ټایم کې مني خو چې کله مړ شوې بې انسان یې مني چې یا الله پاکه دوباره ژوند راکړه پس د مرګه ژوندون حق د خو آخرت دپاره دنیا دپاره نه ځکه چې الله پاک انسان ته بنیادي 2 ژونده ورکړي دي او موقتي هغه خپل 4 ژونده دي چې کوم موصول دي اول د مور د خېټې ژوند چې هغه د دنیا ژوند ته منسوب ده دویم د قبر ژوند چې هغه د آخرت ژوند ته منسوب ده نو موږ د دې دنیا ژوند ته ډېر څه کوو خو د آخرت یعنې د قبر او د آخرت ژوند دپاره هیڅ تیاری او کنټرول یې نه کوو رمضان میاشت او بیا د پنجشنبې ورځ یعنې د جمعې شپه ده کوشش وکړئ چې څومره کولی شئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ووایه زه دا ګارنټي ورکوم او قسم سره دا وایم چې ستاسو ژوند کې به خوشحالي کامیابیانې سوکالیانې او کیفیت نه به د ژوند ډک شي او دا ما سره زه تاسو سره چیلنج در کوم په ویډیو کې به ریکارډ پروت اوسېږي تاسو ژوند کې عملي کړئ انشاءالله ستاسو ژوند به چینج څنګه چې زما ژوند الحمدلله چینج شوی د درود شریف په واسطه باندې بل محمود غزنوي صاحب به تاسو پیژنئ دا د افغانستان یو بادشاه و دا یو قافلې ته لاړو یو ځای کې بولي لګېدلې وه د ځناورو د پرندې دي الوتکې د دې شیانو باندې که نه یو زرکه وه هغه په ډېر قیمته خرڅېدله 2 میلیون افغانۍ خرڅېدله دو ورته لیدې کې څه کیفیت ده هغه ورته لیدې کې دا کیفیت ده چې دا داسې اوازونه کوي چې د خپل په شان نورې زرکې ځان ته راجلبوي او رانیسي او په دام کې نیسي ده ویلې واخله دا 2-3 میلیونه مې درکړلې 3 میلیونه پیسې ورکړلې او دا یې واخیستل او لاړو سر یې ترې غوڅ مړی کړه خلک حیران شو چې محمود غزنوي صاحب دا خو اسراف ده ته ولې داسې وکړه هغه ورته لې ګوره وایي دا ځکه ما دې سره وکړه چې دا زرکه خپل قوم سره خپل نسل سره خاینه ده او خیانت یې وکړه او چا چې د خپل قوم سره خیانت وکړه د هغه سر د پرې کولی نو خپل قوم سره خپل وطن سره خپل نسل سره چې هر یو کس خیانت کوي خپل مور سره خیانت وکړو خپل قوم سره خیانت کول خپل ځان سره خیانت کول دي خپل د جیب نه غلا کول دي نو کوشش وکړئ چې وفادار اوسئ ایماندار اوسئ خپل دین ته خپل اسلام ته خپل وطن ته خپل کورنۍ ته خصوصا خپل ځان دپاره خپل خدای دپاره نو تاسو به کامیابه به اوسئ ان شاء الله تعالی ستاسو ژوند کې به ډېرې زیاتې کامیابیانې او ستاسو ژوند به ډېر ښایسته روان اوسئ مستقبل کې خو دې شیزونو ته زموږ سوچ نه اوسېږي که چیرې دې شیزونو ته تاسو سوچ وکړو ما دا 100% باور ده او ګارنټي سره تاسو ته وایم چې ژوند کې به مو ډېرې خوبیانې اوسېږي بل دا یو پینټر یو رسام خو پیژنئ که نه پینټر یو پینټر یو عکس تصویر جوړ کو پینټ کو هغه یو بازار ته وړاندې کو بازار کې خلکو ته ویلې که نه چې دې کې غلطي راوباسئ نو هر یو کس به پکې غلطي راوویستله خپل وس مطابق بله ورځ یې داسې چلو کړو که نه هماغه تصویر یې راواخیستو بیا یې په بازار کې کېښودو ځه اوس دا صحیح کړه نو چا هم پکې ګوته نه وروړې هماغه صفا تصویر یې وړی چې دې کې اوس دا اوس غلطي نه اوس تاسو صحیح کوئ نو چا هم پکې ګوتې نه وي وروړې نو مطلب دا چې هر یو کس به در کې غلطي راوباسي خو درست کولی به نه شي جوړولی به نه شي یعنې مطلب هر یو کس لټوي چې دې کې اوس غلطي کوم ځای کې ده موږ او تاسو کې ګورې یو غلط سوچ دغه ده چې یو بلډینګ وګورو که نه نو سوچ کړو چې یاره دا بلډینګ به په څو میزایلو راوغورځېږي یاره دا به څو راکېټو باندې خطا شي همداسې ده که نه ده ولاکه مو دا سوچ کړی چې دا به څنګه جوړ شوی دا به کم پروګرام کې جوړ شوی د دې انجینیرینګ به څه سوچ شوی د دې هغه ګراف به څنګه جوړ شوی نقشه به څنګه جوړ شوی دا شیونو سوچ کنسټرکشن نه اما اوس تا سوچ ډسټرکشن ده تباهي ده ګډ سوچ نه کوو ګوره په ژوند کې چې څه مو د لاسه ورکړه که نه ژوند کې څه مو د لاسه لاړه په دې سوچ کې مو پرېوځه چې ولې مې څه د لاسه لاړه خدای پاک ته لاسونه جوړه کړه چې الله پاکه دا څه مې د لاسه لاړه د دې نه بهتره ماته راکړه او الله پاک د انسانانو دپاره ښه پلانینګس لري انسانانو دپاره ښه سوچ او فکر او وډیا او نوشنس لري الله پاک به د دې نه بهتره درکړي الله پاک نه په یو حال کې مه ناشکره کېږه دا ژوند کې هم سوچ مه کوه چې الله پاک ما نه دا واخیستو بیا نه راځي دې نه بهتره پلانینګ تا ته الله پاک لري خو لږ صبر وکړه نو چې صبر دې وکړې انشاءالله تعالی تا دپاره به هر څه بهتره اوسېږي یو ډېر مهمه خبره کومه خو چې سرجي دلته ودرېږي یار ګډوډي شروع کړه که نه خیر ده بیا وشي نه مه بندوه ما ټوله میموري دې ډکه کړه که نه یار
هغه بعضې کسان وایي که نه وایي زما په نشه کې دې تیشه وواله که نه څومره موټیویشنل سپیچ کې روان وم بس مایکونه دې کېښودل سړی ودرې خیر دی 2 منټه صبر وکړه زه به اوس لږ هیلپ سره وکړم دا لږ غټ ده زه دا بیا وشي ښه په ډېرې بخښنې سره ستاسو ریزلټ مې اناونس که سوري ریزلټ مې نه ده اناونس کړی په ډېرې بخښنې سره ستاسو موټیویشن وشو زما تاسو ته پته ده چې زما ډېر اکاونټ دي یوټیوب اکاونټ ده انسټاګرام اکاونټ ده فیسبوک اکاونټ ده ټیک ټاک اکاونټ ده بلکې ډېر سوشل اپس استعمالوم خو په دې بنیاد چې په نوي نسل او په نوي کول کې تبدیلي راولم هغه مثبته اسلامي تبدیلي راولم اصلاحي تبدیلي راولم دغه مې هدف ته نور مشورتیا دا هدف نه لرم صحیح ده زما ټیک ټاک کې باور وکړه چې د سلو نه ډېرې زیاتې کمنټ یو ورور کوي هغه منه د یو پوښتنه کوي سرکل نه بهره ده خو خیر تاسو سره به شریکه کړم او غواړم چې هغه ته هم یو نظریه ورکړم یو ورور بار بار پوښتنې کوي بار بار کمنټ کوي چې زه یاره په ژوند کې یو جینۍ باندې مین شوی یم او هغه ماته دوکه راکړې ده او زه څنګه وکړم چې د هغه نه زړه صبر کړم تاسو ته به هم ګټه ورسېږي هغه ته به هم ګټه ورسېږي اصلاحي او اسلامي درته سټیټ کوم اول دا چې صادقه مینه پاکه مینه هغه د الله او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده کله چې یوسف علیه الصلاة والسلام په الله باندې مینو که نه الله باندې بیبي زلیخې ته هېڅ ټایم نه ورکو وخت نه ورکو کله چې الله پاک بیبي زلیخه د یوسف علیه الصلاة والسلام په نصیب کې کړله نو یوسف علیه الصلاة والسلام مخه بیبي زلیخې ته شوه خو لیکن د بیبي زلیخې مینه د الله مینه وکتله نو د الله مینه دومره قوي شوله چې یوسف علیه الصلاة والسلام یې هیر کړ نو زه درته وایم که نه خیر ده که یو انسان ګوره ژوند ډېر پړاوي لري ژوند ډېر سټپې لري کیدای شي یو انسان په یو چا باندې مین شي په ناپوهۍ کې او اسلام هم منع نه ده کړې چې یو څوک دې په چا نه مینېږي خو د سرکل کې دننه یو څوک د خوښ شو په لایف پارټنر یې که په ژوند کې یې راوله ځان ته مینتوب نن سبا څه شی ده مینتوب همدغه ته ویل کېږي چې یو څوک پارک ته بوځه مینتوب همدغه ته ویل کېږي چې د یو چا خور ته د یو چا مور ته په سپکه وګوره که داسې اوسېږي زه دې ته مینتوب نه دې ته زه بېغیرتوب وایم دا بیا بېغیرتوب ده ما او تاسو پښتانه شو آیا پښتون دا ده چې په چا به مینېږي ما او تا خور مور نه لرو آیا ته خپل خور باندې غواړې خدای نه خواسته چې یو څوک مین شي صحیح ده اسلام یو اصلاحي دین یو قوي دین ده اسلام اجازت ورکړې ده چې یو څوک دې په خوښه باندې یو څوک د خپل لایف پارټنر کې خدای نه ده ورکړی رایټ چې یو څوک د چا په خور مین شي نن سبا غوندې نو د دې ورور دپاره زه یو اصلاحي بیان کوم چې وروره زه زړه د تله درته وایم چې زما ورور او ما دپاره قدرمند دی او زړه د تله تاسو ته ارزښت در کوم اسټیم او عزت دې کوم خو د دې دپاره چې کم انسان په ژوند کې داسې کړاوونه او تکلیفونه راغلي ما یو عالم سره مشوره وکړه هغه عالم راته ویلې چې دغه آیات د قرآن شریف د تلاوت کوي د هر مونځ نه پس یا وزل یا 11 ځل یا 21 ځل باور په خدای وکړه چې دغه نه به زړه تور شي او یو اصلاحي او ښکلی ژوند به الله پاک ورکړي چې هغه ده والقینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه بیا به ورته وایم والقینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه دغه د قرآن شریف آیات ده زه به کمنټ کې پن هم کړم تاسو به کمنټ کې مو ګورئ دغه ځان سره ووایئ په دې نیت چې ته وایې چې یا الله پاکه دغه مشکلات دغه سختي ماته پیدا شوې ده او یا الله پاکه دا زما د ژوند څخه لرې که او ښه ژوند را نصیب که یا زړه مې تور که د دغه شیزونه نو الله تعالی به ستا په ژوند کې ډېرې خوشحالیانې راولي الله تعالی دې وکړي چې تاسو څه ناڅه پوه شوي اوسېږئ خبرې ډېرې زیاتې دي او دلته ستاسو ریزلټ اناونسمنټ هم ده خوشحاله او آباد او سوکاله اوسېږئ راځو به ستاسو ریزلټ اناونسمنټ دپاره صحیح ده که نه مرۍ مې خرابه شوه خاصه فکر کوئ چې ستاسو د کلاس فرست پوزیشن هولډر څه ده بس دې کمرې ته یو ټک ورکړه بند کمرې مې خرابه شوه یاره